بختنامه کاکړه د پښتون مزاحمت تحریک یو داسې کردار دی چې د دې څخه انکار نشي کېدلی. بختنامه کاکړه د وفا، د قرباني، د ملګرتیا، د اتلولي، د بهادري یو داسې حقیقي کردار دی چې په پښتني معاشره کې و نوي نسل ته خاص کر ښځینه میرمنو نجونو ته یو لاره لیک وښیي چې څنګه د خپلوانو سره، د رشته دارانو سره، د وطن سره، د خاورې سره، د ملت سره، د قوم سره څنګه وفا کېدلی سي، څنګه د خپل ځان قربانولی سي پر خپله خاوره باندې، په خپل تحریک باندې، په خپل نظریه باندې، څنګه د پښتني معاشره کې د بختنامې کاکړې په شان په نننی دور کې دا رقم کردار ډیر ارزښت لري او ډیر اړتیا لري. څنګه نوی نسل کولی سي چې د بختنامې کاکړې پر نقش قدم باندې روان سي او د دې د ژوند څخه یو څه حاصله کړي. متاسفانه په کتابو کې ډیر ذکر د بختنامه کاکړ د زموږ یو ملي بهادر، یو د مبارزې یو کردار، یو حقیقي کردار په حواله باندې معلومات ډیر کم دي. لیکن په نننۍ ویډیو کې به موږ د بختنامه کاکړ چې یو کردار دی، د برټش حکومت خلاف جنگ کړی دی، مسلح جنگ یې کړی دی، انګریزانو سیکان چې دی هغه یې مړه کړي دي او انجام ته یې رسولی دي. نو پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کلزی. دا د زما پښتو یوټیوب چینل او دلته زه پر مختلف موضوعات باندې خپل مجلسونه کوم، یادونه تازه کوم، د قوم سره مجلس کوم. نو نن زما په دا پلی لیست کې د خاص کر د دې نوم دی ومن in پښتون سوسایټي هیسټري هیروز اینڈ سټوریز. دا د ښځینه د میرمنو چې کوم کردار دی په پښتني ټولنه کې په تاریخي حواله، په سیاسي حواله یا په تمدني حواله باندې چې کوم د میرمنو د ښځو یو کردار دی، خاص کر د ملت سره د وفا په حواله باندې کوم د دوی داسې کردارونه تیر سوي دي، پر دا زه مجلسونه کوم. نو دا زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا زه هر ماښام ویډیو اپلوډ کوم اول د واره در تاسو در ورسیږي. دوستانو نن به موږ په بختنامه کاکړ باندې مجلس کوو چې بختنامه کاکړه څوک وله، د کوم ځای وله او څه کارنامه یې کړې وله. دا تاسو به لیدلي چې پر بختنامه کاکړ باندې پخوا دور کې دا د پی ټي وي کوټي سینټر چې و هغه یو ډرامه جوړه کړې وله چې عابد علي کردار ولونه او عارف ضیا چې دی هغه رایټر ولو او دا رقم نور اداکارانو، غټ غټو اداکارانو په دا کې کردار لوبولی دی نه. او په دې کې دوست محمد کشکوري پروډیوسر ولو او ډایرکټر یې ولو. نو هغه ډیر هیټس ولو دا پروګرام. تاسو به وینئ دغه یو ځای یو جلک هم د ښکاره کوم، تاسو دغه هم ګورئ او دا مجلس به هم اورئ. نو بختنامه کاکړه دا د پښتون د جنګجو یو سوچ، یو ښځینه د میرمنو یو حقیقي کردار دی. دا څه افسانوي کردار نه دی چې وروره بس څوک ورته جوړ سوی یې نه، لیکلی یې هېڅ هسټري یې نه معلوم. یا د بختنامې کاکړي خاندان هم معلوم دی، علاقه یې هم معلومه ده او د دې چې کوم کارنامې دي هغه خو نو برټش سرکار په لایبرري کې محفوظ دي او در موږ هم یو څه ریکارډ را رسېدلی دی. لیکن متاسفانه په د پښتنو چې کوم غټ غټ رایټران دي دا په خپل کتابو کې د دې ذکر نه دی کړی. ما څو کتابونه ولیدل هغه کې د خاص ذکر نه و کړی. صرف انجینیر صدالله خان ترین هغه په خپل کتاب کې د دې ذکر کړی دی نه، هغه هم ډیر کم کړی دی. نو په پښتنو معاشري کې چې کوم په د هسټري په حواله باندې نور هم کردارونه شته، لکه ملاله اف میوند چې ده یا نازو انا چې ده. دا رقم بختنامه کاکړ هم داسې یو حقیقي کردار دی چې د برټش سرکار خلاف جنګ کوي.
دا د مسلم باغ دا زموږ د پښتنو د سویلي پښتونخوا علاقه چې ده نه مسلم باغ چې پخوا هندو باغ ورته ویلی نو دلته خو هندوان پخوا ډېر اوسېدلو خیر نو په دغه مسلم باغ کې دا پیدا سوې ده کلاسیپلا کې پیدا سوې ده کاکړه وله جلالزی وله نه نو دا د ملازم په کور کې پیدا سوله دا د 1910 خبره ده 1910 خبره ده او دا چې بیا وفات سوې ده دا د 1957 خبره ده نه 1950 او 1910 کې دا پیدا سوه په 1950 کې دا وفات سوله دا یو داسې کردار ده چې ملا عظیم په کور کې په کلاسیپلا کې پیدا سوله او دا چې رالویدل سبق یې ویل نو ملایانو مدرسې له تلو راتلو نه نو په دا علاقه کې په دغه علاقه کې یو بل یو ځوان دی یو یو ننګیالی دی یو زلمی دی چې د امیرجان په نامه ورته وایي څوک امیر خان جلالزی ورته وایي هغه هم کاکړ ولو او څوک بیا چې دی میرجان ورته وایي نه دا یو مشهوره کردار دی چې د دلته په بر صغیر پاک و هندو په دغه علاقه کې د انګریز راج راغلی دی سنډیمن دی او په ژوب کې دی په کوټه کې دی په پشین کې دی د رای بولان سره اوښتي دي دلته د کمپنۍ ایسټ انډیا کمپنۍ حکومت دی نو هر ځای د دوی خلاف که سیکان دي که هندوان دي مسلمانان دي پښتانه دي نو هر ځای د برټش راج د استعماریت د فرنګي استعماریت خلاف جنګونه کیږي مزاحمت کیږي نه نو دا رقم یو په دې علاقه کې د کلاسیپلا کې یو کردار دی کې چې هغه د نوم دی امیرجان نو دا امیرجان خامخا چې دلته به جنګ وکړي هلته به جنګ وکړي نو پښتانه قوم خو د خپل بهادرانو د جنګجو خلکو د مجاهدینو د غازیانو همیشه په خپلو سندرو کې هم شاعري کې هم په مجلسو کې هم ستاینه کوي چې بھائی دا څومره بهادر دی سیال دی ننګیالی دی پر وطن باندې سر قربانوي نو د وطن پیغلې هم بیا دا یو آیډیل شخصیت ګڼي نو دا رقم لازم چې د بختنامه کاکړ پلار دی هغه په کوچنیوالي دغه بختنامه چې ده په خپل یو تربور د رشته دار یې ولو کزن یې ولو د هغه په نکاح یې ورکړې ولو خو د بختنامې هغه هلک هغه ځوان نه و خوښ او په خپله بهادري په خپله چې دا بهادري و دې کې هم ظاهره د بهادري پښتون وینه وله او دا جنګ یې لیدی او د انګریزان سره د پښتنو جنګ دی نو خامخا په وطن کې به خبرې وي چغې و نارې او شور و غوغا به وله چې بھائی مجاهدین نن دا کړي دي غازیانو دا کړي دي نو دا رقم په دا علاقه کې به نارې ولې چې بھائی امیرجان نن داسې پلانکی چې دی هغه چاپه پر یو ځاګي باندې حمله وکړله په انګریزانو باندې فرنګیانو باندې نه نو دی به هم دغه دی اورېدلی دا ګوا د محبت د وفا هم یو کردار ته ویلی سي لکه اوس خان شهید عبدالصمد خان چکزي چې په خپل کتاب کې زما ژوند کې په هغه کې دغه د بختنامې دغه هسټري لیکلې ده چې وایي دا د ادم خان او د درخانۍ او د مومن خان او د شیرینو یا دا رقم د نور چې کوم زموږ روماني فوک داستانونه دي د دې څخه هم یو غټ کردار دی لکه اوس لیلا مجنون یا رومیو جولیټ نو دا رقم د بختنامه او د امیرجان هم د محبت یو ډیر غټ داستان دی نه نو متاسفانه بیا دغه بعد ډیر هسټري خلکو چې دی هغه په دا باندې کار نه دی کړی کېدای چې پښتو اکیډمي په کار پکې کړی حافظ الله رحمت نیازي یا دا رقم خیر محمد عارف کار پکې کړی خو ما درته وویلې چې د دې ذکر په ډېر کتابو کې نسته نه نو
پکار وو. ولې زموږ خو مردانه سوسایټي ده نه، موږ د غټ بهادران دا خلک همیشه چې د یو جنگ په حواله باندې مجلس کوو نو همیشه نر ستایو، خلک سړي ستایو. ولې زموږ پښتني معاشره چې ده هغه د پردې قایله ده، نو زموږ ښځې موږ د باندې نه پرېږدو، د پردې قایله یو. موږ وایي د دې کردار په ټولنه کې په تمدني دور کې یا په کور کې محدود وي نه، متاسفانه اوس څه به کوې. لیکن که دا زموږ معاشره د لږ ښه د ازادي یا سیاسي په حواله باندې لږ ازاده وله، نو یقین ومنه د بختنامې کاکړ به ډېر غټ نوم تللی ولو نه په ډېره وخت باندې. او خیر دا د پی ټي وي شکریه چې پر دې باندې ډرامه جوړه کړه، د دې کردار یې مخته راولی. یا په انډیا د فلم انډسټري شکریه چې د پالي خان باندې مووي جوړه کړله نه. نو زموږ هسټري موږ ته انګریزانو هندوان نور راشي، موږ خپله نه یو په خبر. نو خیر، نو ما دا مجلس کوي چې هغه بختنامې کاکړي به دا خبرې اورېدلې، نو د امیر جان سره زړه ولګېدی، د محبت، د مینې، د پاکې جذبې یو اظهار وسلو. نو مجبوره سوله چې ویلې زلته بیا چې دی راځوانه سوله، لږ پیغله سوله، نو په دا باندې هغه د کور هغه پلارو مشرانو چې د دې کم کوزه پکښې کړې وله د هغه څخه انکار سوله، ډېره مجبوره سوله، بس د باندې راووتله او دغه سره د غرو خواته ولاړه او د امیر جان ملګری سوله. د امیر جان سره نور هم مسلط تنظیم خلک، جنګجو مزاحمتکار خلک ورسره ولو چې د برټیش سرکار خلاف یې جنګ کوي، دا هم په ګډه سوله. خود به یو کتغ متغې به پخوي، ژوند زندګي او مینه او محبت ولو. نو اسلام خو هم دا اجازت ورکوي چې ته په خپله خوښه باندې واده وکړې نه. نو دا رقم لیکن چې ورته وګورې ډېره غټه د بهادري خبره ده چې په هغه دور کې چې پښتني ټولنه کې د ښځې د باندې تلګ ګوا ډېر معیوب او ډېر غلط ګڼل کېږي. دا راوځي د کوره فراره کېږي او د فراریانو د جنګجو مزاحمتکارانو سره ملګرتیا کوي، توپک رااخلي او جنګ ته آماده یي. مطلب دا ډېر غټ زړه غواړي، ډېره غټه بهادري غواړي. په نن دور کې موږ تصور نسو کولی، نو په هغه دور کې چې وروره پاکستان نه و جوړ سوی، د بختنامې کاکړي دومره بهادري، زه خپله ورته حیران یم چې یاره دا څنګه دې دا فیصله وکړله نه. نو خیر، نو څه په کور کې دا بل دا خپل تربور دا یې نه و خوښ، نو مجبوره سوله ولاړه دغه سره. نو په نن زمانه کې که دا کېدله وایي وتښتېدله نه، نو وایي یا توره سوله یا چیش سوله نه. لیکن په هغه زمانه کې نو د انګریزانو خلاف جنګ ولو، دا هم سره ملګری سوله. او دا رقم کېږي په د روس په هسټري کې موږ لیدلی دی، جرمن په هسټري کې موږ لیدلی دی، او دا رقم د برټیش سرکار خلاف دلته په بر صغیر پاک و هند کې دا رقم میرمنې او ښځې به راوتلې په هر دور کې او د انګریزانو خلاف به جنګ کوي نه. نو دا په روس کې په سابق سوویت یونین کې خو مارکسیزم او کمیونیزم کې خو دا ډېر عامه خبره ده چې یا په چین کې کمیونیسټ حکومت چې دی دا ډېر عامه خبره ده چې بای ښځو نر سره برابر دي، بس د استعمار خلاف د سامراج خلاف به جنګ خامخا کوي نه. نو دا رقم بختنامه کاکړ هم د امیر جان ملګری سوله. نو بعضې خلک وایي دوی واده سره وکړي، بعضې خلک وایي کوزده یې سره وکړله نه، او لیکن د دې څه بچیان نه دي پیدا سوي. نو دوی جنګونه کول. په دا مابین کې برټیش سرکار چې و هغه دلته یو غداران خو نو میر جعفر او میر صادق خو نو ارزاګی وي نه. نو دا رقم په دغه کلاسیپلا په علاقه کې د یو کلي نوم دی نه، ملاکسټ دی که چیش دی، دا د هغه په چې کوم خاندان دی د هغوی دوی دا مزاحمتکارانو ته دعوت وکړي، ډوډۍ وکړي نه. نو دوی هغوی به هم دا ویلي چې به پښتانه دي، قبایل دي، موږ به هم ورسو. نو بختنامه کاکړ او امیر جان او ملګري ګرده ورغلو. هغه بیا اول برټیش سرکار ته اطلاع ورکړې وله نه، سازش تحت یو چې دوی شیطانت یې کړې وله. نو هغوی چاپه ووله، دوی یې ګرفتاره کړلو، یوړلو. نو دا رقم د دوی ونیول سلو. بیا په دا مابین کې وخت لو تېرېدی بختنامه کاکړ یې
دغه ته واستوله، مچ جیل ته واستوله. تازه تازه مچ چې جیل جوړېدی نو بس دا په هغه کې کېدو. تقریبا 14 کاله دا په قید کې وله او وخت یې په زندان کې تېروي او تکلیفونه یې تېرول. د انګریز دورو پاکستان نه و جوړ سوی، بس لګیا ولو پر دوی باندې ظلم کېدی. نو بیا دا نو په خبره د دې امیر جان چې و، د امیر جان څخه انګریز حکومت ډېر یعنی جن دغه ولو، جن خوفزده ولو. نو د زار ستنې ور ولګولې، څوک وایي پاړسي یې ورکړله. خو امیر جان د دې چې کم محبوب ولو، د دې دا چې د کوره راوتلی وله، پلار نیکه خاندان یې پرېښی ولو او ټولنې ته انکار کړی ولو. دا د محبت یو داستان دی، د قرباني و د وفا یو داستان دی، دا چې راوتلی او مسله جنګونه کول. نو بیا دا چې دی هغه په خبره سوله چې هغه یې مړ کړي، امیر جان یې مړ کړي. نو دله ډېر بیا افسوس رالی. خیر بیا پاکستان جوړ سولو، دا هم د قید څخه رایله سوله. سیاسي قید اعظم ټوله قیدیان چې دي هغه اعلان وکړي چې به سیاسي قیدیان ګرده ریا سي. نو دا هم ریا سوله نه، چې د انګریزانو د برټش استعمار خلاف جنګ کړی وي، دا هم را ریا سوله. نو بیا وخت ټولو تېرېدی. لیکن دلته یوه خبره چې دا کردار یا د بختنامه کاکړ موږ ویاړ په کوو، هغه دا ده چې په دا مابین کې یو واره چې امیر جان ونیوی نو دا راووتله او دغه سره اسپتال ته راله. اسپتال ته چې راله، د اسپتال په بانه باندې راووته. دلته خو یو واره د ګرفتاره سوي و، ګرد ګرفتاره سوي ولو نه، دوی خو سره ملګري ولو. نو بیا د نواب محمد خان په دغه کور کې دا کښېنوله، جیلونه نه و جوړ سوي نه، نو دا یې کښېنوله او دلته دا د پټه راووتله. توپنچه یې هم راواخیسته، دغه وخت توپنچه یې راواخیستله، اسپتال په بانه باندې راله چې زه ناجوړه یم او ولاړه سرکټ هاوس ته، کلاسیپلا بازار ته. هلته انګریز فوجي افسر ناستلو، یو سیک سپایي ولو نه دغه وخت. نو ډېر د خواست ورته وکړي چې بهی امیر جان مې نیولی دی، هغه رایله کړي، هغه بې ګناه دی او خواست زارۍ ورته کولې، هغه نه منل. نو دوی سره وخښمېدلو. نو دا راولاړه سوله. اچا چې امیر جان گرفتاره کړی ولو نو پر هغه باندې ډزې وکړلې، ټکان یې وکړلو، هغه یې هلته مردار کړي، هغه سیک هم هلته مردار کړلو. بس بیا فوج و دغه وخت انګریزانو هغه راولاړ سو، دا یې گرفتار کړلو، مچ جیل ته ولاړو. خو دومره سیاسي پریشر بیا پر رالی خلک ولو چې باید دا د پښتني په دا نړۍ کې، په دا سولې پښتونخوا په دا علاقه کې اولنۍ دا رقم یو سیاسي قیدي د ښځینه مېرمنه قیدي ده چې دا گرفتاره سوله. یعنی ښځه وګوره، گرفتاري وګوره، دا ډېر یو عجبه خبره وه په پښتني ټولنه کې چې بهی تا ښځه څنګه گرفتاره کړله نه. نو ښځه بیا ولې نه گرفتاره کوله چې د مزاحمتکارانو، د باغیانو، د یاغیانو ملګرې وله. یو انګریز افسر یې مړ کړی دی، یو یې سیک سپایي مړ کړی دی. نو دا هم باغي ده نه، جنګجو ده، سیاسي قیدي ده، جنګجو قیدي ده، بس مچ جیل ته یې ولاړه. ګوا د دې مطلب غټه کارنامه دا وله چې د جنګجو مزاحمتکارانو ملګری سوله، د برټش سرکار خلاف په مزاحمت مسله شروع کړي او یو انګریز او یو سپایي په کلاسیپلا بازار کې په ډزو مړ کړي ولو. نو دا په دا علاقه کې ډېره مشهوره خبره سوله چې وګوره یار د انګریزانو خلاف خو هر څوک جنګیږي، اوس بیا ښځې هم جنګیږي، مېرمنې هم جنګیږي نه. دا ګوا ډېره د بهادري خبره وله. د دې وشاته څه شو؟ د دې وشاته د امیر جان محبت ولو، مینه او محبت و. لکه خان شهید عبدالصمد خان چکزي چې دا خبره کړې ده چې دا د ادم خان او د درخاني، د مومن خان او د شیرینو یا د لیلا مجنون رومیو جولیټ څخه غټ رومانوي او عشقیه داستان دی. لیکن متاسفانه پر دې باندې ډېر تحقیق نه دی سوی. نو دا رقم دا چې کله د زندان څخه رایله سوله نو بیا دا د خپلوانو رشتهدارانو په ډېر اصرار او په ضد باندې چې اوس خو هغه د انګریزان هم ولاړو،
کړو ملک آزاد سو اوس خو نو ته واده وکړه. نو بیا د دې د جمعه خان نامې یو د دې رشته دارو د هغه سره واده ور وکړي. بیا د هغه څخه د دې دوې لوڼې پیدا سولې، رام بیبي او مرام بیبي، او د هغه څخه بیا بچیان دي او د هغوی لمسیان اوس هم ژوندي دي. یو لمسی خو عبدالله دی چې مختلف ټي وي چینلانو ته انټرویو هم ورکړې ده د خپلې انا بخنامه کاکړې په حواله باندې. نو دا یو کردار دی د محبت، د قرباني، د ایثار، د ملت د قوم سره، د دې خاورې سره د مینې، د محبت او د مسلط تنظیم، د جنګجو تنظیم او د ښځینه او د میرمنو دپاره دا یو رول ماډل دی چې بهایي که ستا پر وطن باندې، ستا پر قوم باندې، ستا په قبیله، ستا پر خاندان باندې یو سخته راسي، ته به څنګه سره ستا به کومه رویه وي. زما خپله په یاد زما مور چې ده، زه خپله ترین یم، زما مور چې ده هغه کاکړه وله، الله پاک دې د دې جنت فردوس کې درجات ور بلند کړي، وفات سوله. نو زما مور خپله ماته ویلی چې یو وخت زموږ په علاقه کې داسې غله رالو، نو کور ته څوک نه ولو، نو ما خپله توپک راواخیستی او ډزې مې پر وکړلې او غله چې دی هغه وتښتېدلو. نو د پخوا داسې یو کردار دی. زموږ خپل اسلامي هسټري ګرده موږ ته دا وایي، بیبي عایشه رضی الله تعالی عنه یا دا نور ازواج مطهرات دا په جنگ کې، په غزواو، په دا رقم نور چې د اسلامي جنګو کې چې د کفار سره باخته ولو، نو مرهم پټي د اوبو د ډوډۍ رسېدو دپاره خامخا به دا کارونه ورسره کول. نو د ښځې کردار هېڅکله پر شا نه دی. متاسفانه زموږ مردانه په پښتنو کې دغه سوسایټي ده، د سړی چې دی هغه دلته راج دی او طاقت دی او د هغه منل کېږي. مردانه په دري نظام چې ورته وایي، په هغه کې د ښځې رول په تمدن په حواله یا د کور په حواله متاسفانه ډېر محدوده سوی دی. په کار دا دی چې د دې د اهمیت څخه انکار نه وشي او د دې دغه چې کوم بهادري ده، لکه اوس بخنامه کاکړه دا یو باتوره ښځه ده، یو د اتلولي یو مثال ده، د محبت یو مثال ده. دا باید چې نظر اندازه نشي. د دې قرباني باید چې و نوي نسل ته په ډېر ښه انداز باندې ور وښول سي. نو دوستانو، او دا خبره درته کومه، دا دلته تصویر چې د بختنامې کاکړې په حواله باندې مختلف سوشل میډیا کې گردش کوي، دا فیک دی. دا یو انګریز چې دی هغه دلته په دره ادمخیل کې د یو ښځې تصویر اخیستی و، انګریزي ښځه وله، دلته افغانستان ته راغلې وله او د دې ښځې تصویر اخیستی و، په خپل فوټوګراف البم کې دا شایع کړی دی، پر نیټ باندې موجوده دی. تاسې ګوګل کې سرچ کړئ، هغه به ګرده تر وښیي نه. نو دا د بختنامې کاکړې اوریجنل یو ځای تصویر نسته، دا ګرده فیک دی. نو د دې سره سم انشاءالله تعالی فی الحال خو ماته اجازت راکوئ، دا د زما د ومن چې کوم پلی لیسټ دی، پښتون ومن هسټري سټوریز، دا نور هم در سره وګورئ او یو بل ته شیر کړئ. دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام زه ویډیو اپلوډ کوم اول د واره در تاسو ته ورسیږي. بخنامه کاکړه یو ډېره غټه ملي اتله تېره سوې ده او د دې کردار باید چې و نوي نسل ته موږ ور وښو. نو د دې سره سم ما نقیب کلزي ته راکړئ اجازت، انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.